السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو دوستانو، په دې ویډیو کې مونږ تاسو ته د انګلیش ژبې انتهایی اهم جملې راوړي دي. یعنی هغه جملې که مونږ د یو مشر سره ملاویږو یا د یو کشر سره ملاویږو یا د یو همزولي سره ملاویږو یا هغه استاد وي یا هغه شاګرد وي، نو د ټول نه اول به خامخا دا جملې مونږ تکرارو، د هغه نه به تپوس کوو، هغه له به جواب ورکوو. نو راځئ د دې جملو په طرف چې دا کومې جملې دي چې دې ته مونږ په روزمره زندګۍ کې په هر وخت چې دی دې ته ضرورت لرو. دوستانو، که تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي نو د داسې نورو ویډیو کتلو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. مننه. اول جمله د موږ سره what's going on د مختلف سوالاتو د پوښتلو لپاره موږ دا جمله چې کوم دی وایو. لکه چاته وایو څه حالات دي، څنګه چل دی، څه روان دي، څه تیریږي، نو د دې ټولو لپاره موږ دا جمله وایو what's going on. څه حالات دي، څنګه چل دی، څه تیریږي، څه روان دي، څه حالات دي، نو موږ به وایو what's going on. که څوک موږ نه اوس دا تپوس وکړي چې what's going on څه حالات دي، نو موږ به جواب په کوم الفاظ سره ورکوو؟ نو موږ به وایو it's going well. ښه حالات دي، خیر دی. it's going well ښه حالات دي یا حالات ښه روان دي، وخت ښه تیریږي، خیر خیریت دی. نو دې دپاره موږ وایو it's going well. بالکل خیر دی، ښه حالات دي، حالات ښه روان دي، کار سم دی، نو موږ به وایو it's going well. دویمه جمله ده موږ سره what do you do معنی ته څه کار کوئ. که موږ یو چا نه د هغه د کار په اړه پوښتنه کوو، نو صرف په همدې الفاظ سره به موږ وایو چې what do you do ته څه کوې. خو که موږ جواب ورکوو، مثال زموږ نه څوک تپوس وکړي چې what do you do ته څه کار کوې، نو د دې جواب به موږ په مختلفو الفاظ سره ورکوو. مختلف الفاظ سره ځکه چې زموږ کارونه به مختلف وي. که مثال یو کس استاد دی، ټیچر دی، نو هغه به ورته وایي I am a teacher. زه استاد یم. او که هغه چېرته مصري دی، نو هغه ورته I am a mechanic. زه مصري یم. که هغه چېرته ټیلر وي، نو هغه به وایي چې I am a tailor. زه ټیلر یم. او که هغه چېرته یو ډریور وي، نو هغه به وایي چې I am a driver. زه ډریور یم. او مثال که هغه چېرته یو سټوډنټ وي، طالب علم وي، نو هغه به وایي چې I am a student. دغه رنګې دې نه علاوه چې د هغه کومه عهده وي، هغه نوم به ورسره اخلي. مثال ډاکټر دی، نو دا به وایي چې I am a doctor. زه ډاکټر یم. دویمه جمله ده موږ سره how are you خو موږ بار بار تکرارو. معنی یې دا ده ته څنګه یې. how are you ته څنګه یې. how راځي دپاره د څنګه، خو په دې how سره موږ انتهایی زیاتې جملې چې دی هغه نورې هم جوړوی شو. که موږ یو چا نه د چا د پلار په اړه پوښتنه کوو چې یاره ستا پلار څنګه دی، نو موږ به وایو how is your father. ستا پلار څنګه دی. که ورته وایو ستا مور څنګه ده، نو موږ به وایو how is your mother. ستا مور څنګه ده. دقه رنګې که چا نه تپوس کوو چې ستا رور څنګه دی، نو موږ به وایو how is your brother. ستا رور څنګه دی. دغه رنګې که چا نه موږ تپوس کوو مثال د هغه د تره په اړه، نو موږ ورته وایو چې how is your uncle. ستا تره څنګه دی. او که هغه ته وایي چې ته څنګه یې، نو بیا به موږ وایو how are you ته څنګه یې. نو چې یو کس موږ ته تپوس زموږ نه وکړي چې how are you، نو په جواب کې به ورته موږ وایو I am fine. زه ښه یم. یا I am well. زه ښه یم. I am fine. زه ښه یم. یا I am well. زه ښه یم. دواړو معنا ده زه ښه یم. موږ ته څوک وایي how are you ته څنګه یې، موږ ورته وایو I am fine. زه ښه یم. I am well. زه ښه یم. که راته څوک وایي چې ستا پلار څنګه دی، نو موږ ورته وایو he is fine. هغه ښه دی. he is fine. هغه ښه دی. ستا رور څنګه دی، نو موږ ورته وایو he is fine. هغه ښه دی. دغه رنګې ستا تره څنګه دی، نو موږ وایو he is fine. هغه ښه دی. دوستانو، که تاسو غواړئ چې داسې نورې ویډیو هم واورئ، نو دې دپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن هم دباو کړئ چې آینده راتلونکي ویډیو دپاره تاسو ته نوټیفیکیشن ملاویږي. والسلام.